د لوی څښتن تعالی په نامه وخت مو په خیر. څو ورځې وړاندې زه د اسیب ځواک سره لایف کې ناست وم. یو ساعت لپاره بحث دا و چې باید د کرکټ د اتلانو څخه ملاتړ وشي. په دې منځ کې زموږ څخه لږ سیاست هم وشو. نو د زیاترو خلکو دا مرکه او بحث خوښ شول. زه چې دوی په یو موته ګورم کور مو ودان. د ځینې خلک خفه ول. په هغو کې یوه ډله د طالبان ول. خیر طالبان موږ خو نه سره جوړېږو. یوه ډله د مقاومتیانو او د دې بدماشانو او جهادیانو ول، ځکه د هغو مو هم بد وویل او حقیقت مو پسې وویل. یوه ډله بیا د اتمر صاحب ټیم ول، ځکه موږ هلته د اتمر صاحب نوم واخیستل. په دې منځ کې فقط یوې ډلې چې د دې درو ډلو څخه جلال الحمدلله خبرې ماته مهمې دی او زه غواړم چې ځواب د دوی ویم چې هغه زموږ خپل د جمهوریت سربازان ول. نو زه د خپل سربازانو احترام لرم او مکلف یم چې دوی ته ځواب ووایم. دا نوره درې ډله دا بیا داسې دا په ځواب نه ارزي. عیف دی له وخت نه مو زه داسې وایم. نو اوس به یوې پوښتنې ته ځواب ووایم، سبا بل سبا بیا نو دوهم او درېیم څلورم پوښتنې ته به هم ځواب ووایم. او پوښتنې ما ځان سره نوټ کړي دي دلته یو چې تر ټولو مهمه پوښتنه سربازانو یا انتقاد چې زما څخه کړې و دا و چې ته ولې پر اشرف غني باندې نیوکه کوې. زما ځواب دا دی چې زه ولې پر اشرف غني باندې نیوکه ونه کړم. دا زما حق دی. کله چې تاسو پر جمهوریت باندې بحث کوئ وایاست چې موږ د جمهوریت سربازان یو، اشرف غني د جمهوریت آخرنی ولسمشر و، باید احترام وسی. موږ پشه یاد کو. د جمهوریت یو ډیر 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 ضروري اصل بیان د ازادي ده چې ته حق ولري خبرې وکړې، ته حق ولري انتقاد وکړې، ته حق لري بد ته بد ووایې، شو ته شو ووایې، ته حق لري مخالفت وکړې خپل د مشرانو، خپل د سیاسونو. همدا فرق زموږ او د طالب ترمنځ جوړوي. نو امارت کې ته دا نسې کولی. ته ملا هیبت الله پسې څه ووایې چې ته ورکېږې، شکنجه کېږې، وژل کېږې که نه کېږې. ته په قاني پسې یو څه ووایې او بل چا پسې څه ووایې. نسې ویلی ځکه دوی په جمهوریت باور نه لري، دوی په دیموکراسي باور نه لري. موږ خو یې لرو چې دا خبرې کوو. نو تاسې هم داسې وکړئ. تاسو خدای نخواسته د ځانونو نه د طالب د طرفدارانو غوندې مه جوړوئ چې ولکه ته پر اشرف غني خبره وکړې. ولې څوک ونه کړي؟ حق لرو موږ. 100,000 ځوانان د ده تر قیادت لاندې، د ده تر رهبرۍ لاندې تقریبا 100,000 شهیدان شول. دا خو باید پوښتنه وسي چې ولې. سرلا قمندان و ورور ځواب باید ووایي. اوس ولې دی غږ نه باسي؟ دا پوښتنه باید وسي. راوځي د طالب په مقابل کې دی قوت جوړ کړي. دی نسي قوت جوړولی. هر اقل خپل سربازانو دفاع وکړي چې دا 100,000 قرباني چې ورکړي دي د هغوی یتیمان او کونډې څنګه کېږي. یعنې په هر حالت اشرف غني څخه باید پوښتنه وسي. مسؤول و. نو دې لپاره موږ کاملا حق لرو چې پر اشرف غني باندې انتقاد وکړو. زموږ افغانستان کې تر ټولو ستره بدبختي همدا دی ګورئ چې موږ فرد محور سیاست کوو. زموږ افراد خوښیږي، زموږ چوکاټونه نه دي خوښ، زموږ نظام نه دی خوښ، زموږ جمهوریت دونه نه و خوښ لکه اشرف غني چې موږ خوښ وو. هر یو په فرد پسې ځي چې اشرف غني بابا زنده باد، اشرف غني بابا زرکلن سي، اشرف غني بابا. ولې همدغه دعاوې که موږ جمهوریت ته کړې وای نن شاید دا رقم سقوط نه وای. موږ نظام باید قوي کړو. موږ افراد څه کوو؟ اوس اشرف غني خو بیا دغسې ځي ګرده پر میدان پرېږدي، بیا څه ورسره کوي؟ که ستا نظام قوي وای، ګوره په دا پاکستان کې تر ننه پورې یو سره لا د دوی یو پرایم منسټر هم خپله کاري دوره یې نه ده ختمه کړې. یو کس یې هم عمران خان یې هغه بندیخانې ته واچول، لکه یو ماشوم یې بوتلل، په زور یې بوتلل واچول، د دغونه زور سره بیا چې ول پلویان لرم دا لرم دا لرم. ولې نظام شعور نه خوري؟ نو څه چې وایي پرایم منسټر بندي سو، نخست وزیر بندي سو،
لومړی وزیر نسته وزیر دفاع سته لوی درستی سته وزیر داخلی سته پلیس سته بل سته نظام سته چوکاټ سته سایم چې موږ باید پر چوکاټ بحث وکړو پر نظام بحث وکړو چې نظام باید قوي سي په افراد پسې باید ونه ځغلو ورور افراد خو انسانان دي او انسانان اشتباه لري حتی که پیغمبر د خدای چې رسول د خدای دی سیدی محمد که دغه انسان سره که کتاب نه وای قرآن نه وای چا ایمان پر راوړل د محمد خو تر ټولو ستره معجزه همدا قرآن ده قرآن چیش دی نظام دی چوکاټ دی کتاب دی اوامر دی ګرد استل ته ځکه زه وایم چې پانګونه باید پر افرادو نه وي باید پر نظامونو وي نن حضرت محمد حتی نسته 1400 زیات کلونه کېږي قرآن سته چوکاټ سته د مسلمانانو لپاره 2 بیلیون انسانان مسلمانان دی همدغه چوکاټ تعقیبوي او اشتباه خودو ټول څخه کېږي موږ ته یو چا اشتباه یادوو په دې معنا نه دی چې موږ خامخا بد وایو که په اشتباه وي ګوره بابا آدم هم تېروتنه وکړه سیدي چې موږ ټول له جنته پسې واخیستلو غنم یې باید نه وای خوړلی او د شیطان څخه هم اشتباه وسو چې دومره لوی فرشته ول ډېر علم یې درلودل عالم و ولې د خدای نافرماني وکړي هغه هم اشتباه یې وکړي او هم د جنت نه وشړل سو اوس په عین وخت کې موږ ته د دواړو قصه راځي صحیح دی خدای دا کولی سوی چې د شیطان قصه موږ ته وکړي چې ځکه شیطان نافرماني وکړي او شیطان بد ذات دی دغه اشتباه موږ ته د درس په صفت راوښیي ولې د بابا آدم اشتباه موږ ته راونه ښیي نور انسانانو ته هېڅ ونه وایي چې دی د جنت ته وشړل سو دا قصه پټه وساتي دا الله تعالی نسوی کولی ولې موږ ته د دواړو اشتباه ښیي لږ فکر وکړئ چې موږ عبرت ځینې واخلو د دواړو نه زده کړه وکړو دا یو ښه انسان و زموږ تاسو د ټولو پلار و بابا آدم اشتباه ځینې وسو دا هم د عبرت کیسه ده هغه بل نافرماني وکړي شیطان هغه هم اشتباه و هغه هم موږ ته باید د عبرت کیسه سي نو دا په دې معنا نه چې په تا باندې به یو څوک ګران وي د هغه اشتباه به نه وایي دوست وایي هغه دی چې تا ژړوي دښمن دی هغه دی چې تا خندوي دوست ته به وایي چې په تا کې دغه مشکل و او دا د راتلونکي نسلونو لپاره مهمه ده ستا خبره پاتې سي زما خبره پاتې سي د بل دا خو بیا ټول راټولیږي پر دې خبرې کېږي دا تحقیق کېږي پر دې ریسرچونه کېږي دا یو درس تاریخ ته پاتې کېږي چې بل نسل دغه رقم بیچاره نسی در په دره نسی یو لک ځوانان بې ځایه قرباني نسی رئیس جمهور په داسې یو حالت کې وطن پرې نږدي دا د آینده خبره ده زه وایم چې موږ باید دا زیګر ولرو چې انتقاد وکړو او خپل هم انتقاد واورو دا د جمهوریت اصل دی دا د جمهوریت شایست دی دا د دیموکراسي شایست دی دا باید موږ تاسو ټول ومنو که تاسو بیا دا نه منئ بیا په جمهوریت کې خبرې مه کوئ دا حق نه لري ځکه د جمهوریت اصل بیان د ازادي ده بله ستونزه په افغانستان کې ګورئ د خدای روی دی دغه د ټولو رهبرانو مشران د اشرف غني کې 100 خوبیان است سیدي 100 څومره ډېر دی سیدي 100 زر خوبیان است سلام نه زر ونیسئ چې د بابا طرفداران نورم خوشحاله سي 15 بدیان خو پکې کېسته که نسته وسړی زر خوبي زه در سره منم ته 15 بدي ما سره نه منې یا چې په ده کې 15 بدي مشکل نسته نو دا خو توبه نعوذ الله خدای سو چې هیڅ مشکل نه لري دا خو انسان نسته نو چې پیغمبران اشتباه کوي یا حضرت آدم اشتباه کوي شیطان غوندې لوی عالم اشتباه کوي فرشته و نو اشرف غني څه کیسه لري چې اشتباه نه کوي احمد شاه مسعود څه کیسه لري چې اشتباه نه کوي عبدالعلی مزاری بیا څه کیسه لري دوستم بیا کومه کیسه لري اوس په افغانستان کې بدبختي دا دی که ته د اشرف غني بد وایې پلویان بس غصه چې نه انتقاد نسی کولی د احمد شاه مسعود باندې انتقاد نسی کولی دوستم باندې انتقاد ته پر هیڅ چا باندې انتقاد نسی کولی زه د خلک سره برابروم نه اما دا وایم تاسو پلویان سره برابروم چې تاسو ایبت الله باندې انتقاد نسی کولی نو چې د ټول رهبران دونه ښه رهبران دی
دا ټول رهبران دونه عالمان دي، پوهان دي، دا وطن بیا دونه ولې خراب دی؟ نو دا چا دا حالت ته ورسول وسړی چې نه د تاجک رهبر کې بد سته، نه د پښتون په رهبرو کې بد سته، نه د هزاره په رهبرو کې بد سته، نه د ازبک په رهبرو کې بد سته. نو دا وطن دغه حالت ته چا ورسول؟ بیا موږ شاید احمقان یو نه په پوهېږو، دا رهبران شوی نو باید تعقیب کو که دا ټول شوي. دا شفاهاني څه اشتباه وسو، دا باید اشرفاني خپل هم هسې ووایي چې اوس ما څخه اشتباه وسو. بل په نارینه‌توب کې دا دی چې میدان باید پرې نشتی، که د نارینه په صفت ښه و، هېڅ افغانیت و اسلامیت هېڅ کیسه مه پکښې سیاست مه راوړئ، بس نارینه په نارینه کژغیر شو. هر چا چې په موږ کې ټولو کې زما په شمول ستاسو په شمول د ټول چې دا میدان پرېښودی، دا د ننګ خبره ده. اوس زه تاسو ته د نارینه‌توب او د سیاست او د یو سیاستمدار فرق وایم د رهبر. سیدی داود خان خو تر اشرف غني ډېر ښه ځوان و، تر اشرف غني ډېر عالم هم و. سیدی تر اشرف غني ډېر کارونه هم وکړل. داود خان خپل د مفکورې لپاره ول را ارګه ووځه ول نه در وځم، ځان یې ووژل، اولادونه یې ووژل، لمسیان یې ووژل، 3 نسل قربان کړل خپل د فکر لپاره چې نه وځم. نن یې د میړانې مثال زه وایم، د غیرت مثال، د قرباني مثال یې زه وایم. همدا یو مثال تاسو ته کفایت کوي. 2-3 پوښتنې نور هم وشو، هغه ته هم زه ځوابونه انشاءالله بیا وایم. کوشش کوم چې سبا بل سبا پر هغه هم بحث وکړو. مننه.